السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ګران دوستانو، په دغه ویډیو کې تاسو ته ما دغه طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو په فیسبوک کې یو چا ته پوک وکړو. پوک یعنې دغه تاسو ته ښکاري چې دغه پوک څنګه کولی شو په فیسبوک کې هر چا ته، او دغه پوک څه فایده لري او څه ګټې لري. نو تاسو دغه ویډیو کې ټول معلومات ترلاسه کولی شئ، او هیله لرم چې دوستانو دغه ویډیو تاسو تر اخره راسره وګورئ او مکمل معلومات تاسو حاصل کړئ. نو راځو د پوک باره کې تاسو زه معلومات درکوم. راځئ ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو دمخه مو که زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، او ورسره په خوا کې د بیل آیکن یعنې د زنګ بټن باندې کلیک وکړئ، بیا پاس په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې اپډیټ ویډیو تر تاسې پورې زر در ورسیږي. که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو هم ضرور در سره لایک کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کوو. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. پوک معنا به تاسو ته زه ووایم چې پوک په فیسبوک کې څه معنا لري. ډیری خلک دا فکر کوي چې پوک فیسبوک کې فیسبوک آی ډي له خطر څخه ژغوري، او ډیری خلک دا فکر کوي چې فیسبوک آی ډي فیسبوک مو نورمال حالت ته راولي. نو دا خبرې غلطې دي دوستانو. تاسو ته زه لږ معلومات درکوم چې د فیسبوک پوک څه معنا لري. دوستانو، د پوک کولو معنا ډیرو خلکو غلطه کړې ده. د مثال په ډول خلک سوچ کوي که زما د فیسبوک آی ډي زیات ملګري پوک کړي نو زما آی ډي به بیا نه هیک کیږي. دا خبره غلطه دوستانو، یعنی نه بندیږي. خو دا خبره غلطه ده. یعنی ځینې خلک فکر کوي چې د پوک تڼۍ په فیسبوک کې د یو چا مزاحمت لپاره ورکړل شوي، خو داسې هم نه ده. پوک کولو اصلي معنا او مفهوم: د پوک کولو تڼۍ چې کله فیسبوک ته ورزیاته شوه نو د فیسبوک جوړونکي مارک په یو ژوندۍ خپرونه کې وویل کله چې موږ د پوک تڼۍ فیسبوک ته ورزیاته کړه موږ دا فکر کاوه چې دا به د فیسبوک یو ښه پرمختګ وي چې یو داسې تڼۍ ولري چې خلک ورته خپله معنا ورکړي. خو پوک کول اصلي درې معناګانې لري دوستانو. یوله معنا که یو څوک غواړي چې فیسبوک کې د یو بل چا فکر ځان ته راوړوي نو د پوک کولو لاره یې تر ټولو بهتره لار ده. د مثال په ډول تاسو نشئ توانېدلی چې ملګري ته مو میسیج وکړئ او نشئ کولی چې هغه د ځان سره ملګری کړئ. نو یوازینۍ لاره چې د تاسو ته پاتې ده هغه د پوک کولو لار ده. تاسو کولی شئ د خپل ملګري آی ډي پوک کړئ. کله چې تاسو د هغه ملګري آی ډي پوک کړه هغه ملګري ته مو فیسبوک خبرتیا ورکوي پلنکی ملګری ستاسو سره غواړي خبرې وکړي. دوهم معنا: که چیرې تاسو د یو ملګري آی ډي پوک کړه او هغه ملګری هم ستاسو آی ډي پوک کړه تاسو کولی شئ د هغه ملګري پروفایل ووینئ که څه هم ستاسو ملګری نه وي. دریم پوک کولو دریمه معنا دا هم ده که ته غواړې چې یو چا ته اجازه ورکړې چې ستا پروفایل د 3 ورځو لپاره وویني، کیدای شي د هغه د ځان سره هم ملګری کړي. نو دوستانو دغه 3 معناوې وې چې تاسو ته ما وویلې. یو خو دا معنا ده چې پوک آپشن چې فیسبوک کې لګېدلی ده دغه یو پوک کول د یو سړي ته مثال فکر ځان ته راړولو معنا ده. او دوهم معنا دا ده چې پوک چې کله تاسو ته هغه ملګری وکړي او هم تاسو ورته بیرته بیک پوک باندې کلیک وکړئ نو ستاسو آی ډي هغه که ستاسو سره ملګری هم نه وي بیا هم ستاسو آی ډي لیدلی شي. او بله طریقه دغه ده چې 3 ورځو لپاره هم ستاسو پوک دغه پروفایل تاسو لیدلی شي. که ستاسو سره ملګری هم نه وي بیا هم ستاسو پروفایل لیدلی شي دوستانو. نو دغه د پوک تڼۍ فیسبوک کې څنګه خلکو ته پوک وکړو او پوک تڼۍ فیسبوک کې څنګه پیدا کولی شو. نو راځو فیسبوک پلی کوو. دوستانو ډېر اسانه راوړي. کله چې تاسو فیسبوک ته راشئ او په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ پوک POK پوکس اس به هم ورسره ولیکئ دوستانو، او دغه به تاسو سرچ کړئ. لومړی تاسو ته راوړي دغه د ګوتې نښان تاسو ته ښکاري دغه باندې به کلیک وکړئ.
په دې چې کله کلیک ور دوستانو دلته ستاسو د ملګري لیست راړی. اوس غواړئ تاسو کوم ملګري ته غواړئ چې تاسو پوک وکړئ، هغه ملګري ته تاسو کولی شئ چې پوک وکړئ. دلته مثال پوک باندې تاسو کلیک وکړئ، هغه ورته سینډ سو او فیسبوک کې دغه میسج ورته راځي دوستانو. نو دغه تاسو ته زه هم ښیم چې دغه فیسبوک کې څنګه موږ ته راځي. لکه دا اوس ماته بل چا کړی دی که نه پوک بیک، یعنې ماته پوک کړی دی، ما اوس بیرته ور بیک کوو، نو کولی شي چې زما پروفایل وویني. نو دوستانو دغه هیڅ فایده نه لري. دغه یو مثال ده چې د انسان فکر ځان ته راواړئ، یو اشاره ده دوستانو. نو دغه نه آی ډي خرابېدو نه بچ کوي، نه هم بله داسې هغه لري دوستانو، معنا لري. نو زه غواړم زه بل اکاونټ ته مې پوک وکړم. دوستانو زه دغه غواړم چې دغه آی ډي ته پوک وکړم او بیا هغلته زه راځم او هغه آی ډي اوپن کوم چې ما ته پوک راغلی دی او که نه. دوستانو دغه ده زما له آی ډي څخه دغه د پوک راغلی ده. که څه هم دغه د لایک اپشن نه ښکارېږي، خو ډېر جالب اپشن دوستانو، ډېر جالب ښکاري. دغه لکه اشاره چاته کوي که نه. دلته اوس تاسو ته کلیک کوم، دلته اوس دلته غواړم چې بیرته دغه پوک بیک کړم ورته. دغه پوک بیک باندې چې کله کلیک وکړئ نو بیرته هغه ملګري ته میسج ورځي، هغه تاسو سره پروفایل لیدلی شي او تاسو هغه ته ځواب ورکولی شي او ستاسو فکر ځان ته راړئ دوستانو. دغه هېڅ فایده نه لري دوستانو، خو خاص مثال تاسو ته ما د ویډیو په سر کې ویلې چې 3 ګټې مې تاسو ته وښولې. دلته دوستانو تاسو په سرچ کې هغه د ملګري نوم هم ورته لیکلی شئ، هغه ملګري ته چې تاسو ولیږئ. او بیرته چې کله تاسو پوک بیک باندې کلیک وکړئ، تاسو کولی شئ ستاسو پروفایل ووینئ 3 ورځو لپاره. او ستاسو پروفایل کې 3 ورځې که ستاسو ملګري هم نه وي، بیا هم ستاسو پروفایل لیدلی شي. نو دوستانو دغه و د پوک باره کې معلومات چې هیله لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو در سره ضرور لایک کړئ دوستانو، د ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بل ویډیو پورې به الله سپارم. ښې چارې ښه وختونه. الله مو عمل شه.